په دې بډبیره کې چې دا کومه واقعه رااله د دغې عالمې د مرګ او د دې د شهادت سړي والله د زړه درد وکړي چې دا بچي خلک غټ کړي تعلیمي ادارو ته دې دپاره ولګي چې زمونږ دا بچي خلکو ته انسانیت وښیي دین ورته وښیي او خلکو نه داسې یو لیوان جوړ شوي دي هغې رالګي د خلکو وینو ته نه ګوري د خلکو غوښو ته نه ګوري د هغه مور او پلار زړه ته نه ګوري او هغې له د شهادت مرګونه ورکړي او بیا داسې مرګ چې د هغې د لاش هم پته ونه لګي او په اور باندې وسوځي دا والله چې په یو دین کې هم نشته دی چېرې ته راولګي په دې اسلام کې یو مسلمانه زنانه یو دین والا زنانه یو د قرآن او د سنت والا زنانه چې هغه ټوله ورځ په مدرسه کې خدمت کوي خلکو له د دین تربیت ورکوي او بیا دې ته راولګي هغه دې وسوځي د مرګ نه بعد والله چې د انسان سره درد وکړي چې کله علما محفوظ نشي دینداره طبقه محفوظ نشي یوازې علما نه یادومه دینداره خلک هغه عوام دي که علما دي محفوظ نشي په هغه قوم کې خیر نشته دی والله خیر به رب العالمین څنګه دلته کې په موږ باندې را نازل کړي او موږ به رب العالمین څنګه د عذابونو نه وساتي که زموږ یو بل پسې غیبت شي والله په مسجد کې کوو که یو بل سره دشمني شي والله ښه په نه راباندې کوو که د یو بل چغلخوري شي یو بل ته یې وړو او که د یو بل د مال غلا شي امې کوو که د یو بل د قتل خبر راشي نو هغه هم بیا دغه شان دي کوو نو موږ بیا د الله نه ختمه ساتو چې الله دا ولې په موږ باندې عذابونه راځي